ها چې هغه 100 روپۍ لا پاک په یو ورځ نن درکینو بیا الله دې ډېر جنتی کا الله دې ډېر جنتی کا الله پاک دې ډېر ست درکړي. السلام علیکم کاکا څنګه خیر دی ملو کا لاسه تاسو رقم دې مونږ ته دې ما د لقط رواني ما کمپلیکس تو چاره سوي پدې او پدې د دوه درې لارې می بدلې کړې او کمپلیکس او الله دې وبخه واپس وځه. ها اخیری سړک نه لري او هغه سیده ونیسه ها مین روډ مم څه بوجه کنه یا پدې وځنو الته بتاو شي. ها نو په خپل بتاته جی معلوماتو کې دا چانه تاسو زه به د کوسو کې تاویګم موسمینو اجی ټیا سره ته وځه تاسو ها او تاسو بتاو شي نو مخکې به چوک درشي د دې طرف هم په گاډي ته به تاسو وړ سیده هسپتال نشان به تاسو بیا په خپل جی صحیح تاسو ماشاءالله ډېر ښه بنگله جوړ کړی بابا دا تاسو ولا نه دا د من چرته ها ته لکه ستا غریب ما ته کار کې وسره مالي تو کار کوم پسو دا ولا پسو کې دا ولا د میاشتې حساب کتاب سو درکې یم لزرا جی خډیر دی لگا نو به چې گزاره را ډېر نه دی گزاره زه د خبره کوم پتلو ته کې دا ځامن خلک الله پاک نصر دې لپاره غواړي په ځامنو کار کو بخپل ورته بیغه مډړو وګاګا یره خبره بالکل کوله خو مال له خدای درې مليون دي ها یو مزوي ها هغه ملاړو کې کار مان نشو کولی نه کار د خپل ټینګې دولانه تا نه څه پړتره ها نو زه په دې عمر کار کوم قسم دی خبر ده خدا خوشاله خبر نه لا بچي بده الله پاک را لوی کی کنه بس دغه دوا کا سره د خداستانه او کاکا یو کار نه کې زر یو خبره کومه یو کار نه کې تل دې له میاشتې 100 روپۍ درکې کنه ها چې هغه 100 روپۍ الله پاک په یو ورځ نن درکینو بیا الله دې ډېر جنتی کا الله دې ډېر جنتی کا الله پاک دې ډېر ست درکړي. په دې باندې بده سنا سکارو شي خدای دې خوشاله په دې بس کیسه په دې باندې ها ستاره رورونو لا په خرچو هیلو به خرچو کې خزه داسې کار کوه چې کومه تا وی چې زما درې لوريانې دي کنه ناغه چې ستا لوريانې دي نو داسې وایا چې هغه زما خويندې دي ماشاءالله الله دې ٹھیک شو خدای دې باندې نشه دا درې نوټه سپیشل زما دغه خويندې دي وته به یو ورور مراغلی وی چې دا زما طرف به زما خويندې ته ورسې الله دې ډېر خوشاله صحیح دی ته به زه به دې نه غټ دوه نشته الله دې خوشاله کا پجون اوس ماته اجازه ته بالکل نو کله ما یو کوټ خدمت نو وای د لاس په خدمت دې لپاره په ایماندار او دا کوم دی چې تاسو زه ډېر دلری نه راغلی نه جمعه ته خو دې پتا سلام ده زه ډېر دلری ما الله تعالی په سلیم راځي صحیح ده اجازه ته لاړو یلا السلام علیکم څنګه چلې تمہاری گاڑی ته ولې نه غوړې جی تمہاری گاڑی ته ولې نه غوړې څه ګاډي ده ها څه ګاډي ته مين دي دا وستونه کتل ها دا وستونه کتل ما خې کا څه چاول ما رقم دې دا ډبل بابا دا څه خرڅه چاول خرڅه دا چاول پسوري پالیټا 100 روپیا مشتا صحیح شي خرڅه کنه یاره دغه نه وړم راځم نه وړم تیار ما د خزینه وړي زه به سکم خو مسله پکې و بیا بسې جی زه به سکم بالکل سکم خو مسله و پکې بیا بسې نو بس یا ماخره ناخله نه 100 روپے پلیټ ته جا کو مسله و پکې بیا بولټه 100 روپے تر راګه څنګه ده خو خلا یقین دې بشته کو شي ټکی خو بیا زه خو تیار مال لوړم تاسو د سکلې نه دی په خپل وای نه سکه زه خو ته خرم ما زه خو ته په خپل خرم صحیح اوریجنل دی شرط بکې ګډو کنه دا خیر راځي شرط بکې ګډو کنه دغه ما اصل به تاوان راکې دا چې ټوله خرڅ کې 100 روپے وایي غړې ها چې ټوله خرڅ شي دې کې 100 روپے غټي یاره 15 پک سو پاتې کی دا څه ټایم وبوري یاره ما هم ختم شي ما زګرم ختم شي ما و دې سلو بوته چل جو کړو وا په دې وجه مو دا چې یو کړو چې گاډي کې مې پېټرول ختم شو دا کله کې ماته په را بند شو گاډي کې مې پېټرول ختم شو ځکه کوم درغه نه پیس سل په
پټرول بیا چم کړه را سره وګ خیر دې ک بیا چې د بایلار اتلم بیا بل درکما سندي پکاري 200 وری پکاري بیا په دې راتلې بیا براله راځي دا وای پټرول په واچوا 200 ودې راغلی چې بیا په دې را کړم راتلې او کو په دې لار نه تلم نو بیا اسما در بخلی بخلی دي به د پټرول مسله خو مخل شو سره یو بل مشوره راک بیا نه زما روان ځان له کپړې خلم نو بس ما ته مو ګوره فیصلو که ما سره به تورې کپړې مزه کوي که سپینې ستا په مشوره علم سپینې کپړې والم کو تورې یاره کپړې هو تور تورې والم کم جوړې تورې غشتي تورې خوان تا تورې غشتي که څنګه نه ما ورکوټ اختر لاغسي غشتا دا سي نسواري شان غړ اختر لنه دي غټ اختر نه شمه ده خرابې بیا چې تا نه یشته بیا خو به دې وړولم نه یې غشتې نه وړو بل رضان نه واغسي ها او دا وړو مور لا نه غیم ځان نه دغه څو وړو د واغسي ما مستا ورکوټ اختر نه واغسي بس غشتا دا مور بلا باندې خلی بچي باغ دا کم د انصاف شو ستام مجبوری راته معلومات مجبور پلرا یو کار کوه چې تر وړو مور لم کپڑے اخلي بس کې چې باندې نه چې تر وړو مور لم کپڑے اخلي او ځان لم اخلي د سور بو بگی ځان له مخه وړو مورلم ها یو کیږي 15000 باندې کیږي 15000 ادوانو دوش مرلا سودی دا پنځه راځي پدې بوشي کپڑے ها پدې به کپڑے وشي وای نه فجاه کیږي بس پدې ځان د اختر کپڑے والا او چې اوس کله ته کور ته ورځې کنه صحیح او د وړو مور ته وې چې کپڑے مې لرولې نه پرځو جو له څه چانس ته والے دي کپڑے دې کم دي کپڑے ته کم نو ته چې کله اوس کور ته ځې نو ځان سره با خمزدار چکن والے چکن چرګوټي وړو مو ته باندې مې داسې مزدوري کړو یو به دا پوخ کا او بیا چې کپڑے هلاواله نو بیا بولې نو چکن مو بساله چکن مو بساله دا 2000 روپے دی د چکن او هغه سره وړي مړي مصالې چې صحیح هغه بورسا والے ٹھیک شو 500 روپے رس غټي نور کلا 500 د کډه دا کپړو شوې دا د چکن شوې دا 2000 روپے نه مزدوري ٹھیک شو کنه او دا وړو مور لا پکې نقد مور کې صرف کپڑے بوله نه لې دا یو نوټ با غیله ورکو ته یو روړ دی راغلیو او وی چې دا به ما در به ما خور لا ورکې ٹھیک شو او دا 200 روپے دي کوم چې تا راکړې دا ډېر د مینې ډکې دي دې کې برایو نوټ ځان سره پرې دم پدې پټرول واچوم او دا یو نوټ واپس جیب کې کېرا صحیح ده نور غوډه بڑا سشته نه نه یې سم نشته دا خو تاسو الله پاک برابر شو بس نو څه هر سره برابر شو هر څه برابر شو لاړو مې جی الله پامه شربت د